الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح دا مبارك شرح روانوا دا الله بتوفيق او برحم او بكرم سره پدې کې منګه د منځ په مسایلو کې یو اهم مسله شروع کړې وه، د ویترو مسله بیان شوې وه، بیا پسې د قنوتو مسله، او بیا د رمضان په میاشت کې د تراویحو مسله او د قیام مسله. نو په آخرني بیان کې په تیر شوي هفته کې د دغې مسلې مکمل وضاحت شوی چې د رمضان په شپو کې به مونځ په څه طریقه به کې، څومره به یې کې، کله به یې کې او کله به یې نه کې، دا ټولې مسلې بیان شوې وې. والحمد لله علی ذلک. د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله یو اهم باب راوړی دی، وی باب صلاة الضحا. باب په بیان د هغه منځ کې چې هغه د ضحا سره تعلق ساتي. صلاة الضحا د چاشت مونځ ورته وایي. نو په دې باب کې به هغه حدیثونه راوړي چې د دغه منځ سره تعلق ساتي. و د هغې نه مخکې یو مسله چې موږ د حدیثونه شروع کړو، یو دی صلاة الضحا او دویم دی صلاة الاشراق، د اشراق مونځ، او بیا د ضحا او د چاشت مونځ. صحیح خبره دا ده چې د اشراق د منځه نوم په حدیثونو کې نه راغلی. حدیثونو کې داسې نشته چې صلاة الاشراق، خو د دې کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. او دې باره کې یو حدیث هم راغلی، مخکې تیر شوی دی موږ سره، چې څوک د سحر د منځه نه بعد په خپله مصلا کې کیني، الله یادوي تر دې چې نور راوخیږي. قید رمحین، د غشي په اندازه، یعنی تقریبا نور راختو نه بعد د پاو ساعت نه وله 20 منټه پورې، د دې نه بعد 2 رکعته مونځ وکړي، الله به له د حج او د عمرې مکمل ثواب ورکوي. دا صحیح حدیث دی، دا مخکې تیر شوی دا حدیث. نو بیا علماو کومو چې فرق راوستی دی په اشراق او په ضحا کې، دې ته صلاة الاشراق ویلی دی. اشراق مونځ کوم یو دی چې کله نور راوخیږي او د هغې نه بعد یو سړی 2 رکعته مونځ وکړي، دا اوس د اشراق مونځ دی. اگر که حدیث کې دې نوم نه دی راغلی، خو د اشراق ورته به دې وي چې دغه ټیم کې نور راخیږي، نو ځکه دې ته وویلی شو صلاة الاشراق. دا د اشراق د منځه دا وخت چې دی، دا د ضحا د منځه ابتدایي وخت دی. دا وخت چې څنګه شټارټ شو، نو د ضحا د منځه وخت هم شټارټ شو، صلاة الضحا. او بیا دا د کم وخت پورې د صلاة الضحا دا وخت بیا ډېر اوږد دی، یو سړی وایي زه د ضحا مونځ کو، نو د دغه وخت نه وخت شروع شو، او د نور د زائله کېدو نه یو پاو ساعت مخکې یا 20 منټه مخکې پورې دا وخت یاد کړئ. یو د اشراق مونځ دی. نو د اشراق د منځه وخت خو ډېر لنډ دی، مختصر دی. کله دی؟ نور راوخیږي، د هغې نه یو پاو ساعت بعد یا 20 منټه بعد، ډایرک نه. دغه ټیم کې یو سړی مونځ وکړي، دې ته صلاة الاشراق وایي. بیا دغه وخت نه وخت د صلاة الضحا هم شروع شو. د کوم وخته پورې؟ د نور د زائله کېدو نه یو 15 منټه یا 20 منټه مخکې پورې. ښه، نور کله زائله کېږي؟ کله چې ماسپښین اذان وشي. نور د اسمان په منځ باندې چې کله اسمان په منځ شي، دې ټیم کې مونځ اوس ناروا دی. دا هغه پاو ساعت او 20 منټه دي. دا زه چې وایم د زوال نه مخکې یو پاو ساعت 20 منټه پورې. نو د زوال نه مخکې، نور د زائله کېدو نه مخکې چې د اسمان د منځ نه نور پرېواته ته روان شي، نور دا زائله شو. د دې نه مخکې نور پاو ساعت 20 منټه د اسمان په منځ ولاړ دی، دې ټیم کې مونځ ناروا دی. د دې نه مخکې، د دې وخت نه مخکې د دغه ټیم پورې صلاة الضحا کېږي. دا خو جایز وخت دی. او غوره وخت د صلاة الضحا هغه وخت دی چې کله دا ګرمي ډېره تیزه شي. لکه حدیث کې به راشي اوس
چې کله د اوښانو د بچو خپې وسوځي، نو د خپې کله سوځي چې کله نور تی شي د 9 لسو 11 پورې، دا ټیم دی. دې ټیم کې ګرمي ښه تاو کی ښه تیزی. دا د صلات الضحا غوره وخت او جایز په دغه ټول وخت کې دی کوم چې موږ ذکر کو. جایز خو په دې ټول کې دی، خو داسې دی دا غوره وخت دی. بله دا چې دې کې ډېر اقوال دي چې دا مونځ مستحب دی او که نه دی. چا ویلي دي غیر مستحب دی او چا ویلي د سبب دپاره به کوي، سړی سفر نه راشي هغه کولی شي، چا څه. خو صحیح قول دا دی چې دا د 4 امامانو هم دی او راجح قول چې صلات الضحا هر وخت مستحب دی. دغه خپل وخت کې دی کول دا مستحب طریقه ده، بغیر د سبب نه. لازم نه چې دې دپاره بس سبب وي نو کوې به. کم سے کم 2 رکعاته دي، زیات نه زیات چا ویلي 4 رکعاته دي، چا ویلي 8 دي، چا ویلي 12. خو یو حدیث کې زیات نه زیات د دې عادت 12 راغلی، نو کم سے کم 2 رکعاته. د 2 نه خو راکمیږي نه. یو سړی وایي زه 1 رکعت کوم د صلات الضحا، کی نه کی 2 کم سے کم دي، او زیات نه زیات 12 رکعاته او غوره 8 رکعاته. یو سړی چې دا دې ویلي وي غوره 8، ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه 8 ثابت دي، نو ځکه علماو دا ویلي وي دا ډېر غوره دي. که یو سړی 10 کوي 12 کوي نو څه خبره ده. نو بعض ابتدایي خبرې شوې ده. اکثر دا خلک د اشراق د منځه او ضحا په منځه کې خلط ملط کوي، ګډوډ شي. نو ځکه ما دا وضاحت وکړو چې حدیثونو کې ګورې دا نوم نه دی راغلی د اشراق د منځه ده، خو دا علما د هغه ځای نه اخلي، د هغه حدیث نه کم کې چې دا دي چې یو سړی سحر لمونځ کې بیا په خپل مصلا کې ناستي، الله یادوي، نور راوخیږي د نیزې په اندازه او بیا دې 2 رکعاته وکړي، الله به له اجر ورکوي د حج او د عمرې. نو دا د اشراق مونځ یې ورته وایي، ځکه چې دغه ټیم کې نور راخیږي. بیا صلات الضحا دی، د هغې وخت بیان شو چې د کوم وخته پورې ده او غوره کم یو دی. په دې باب کې الفصل الاول کې اولنی حدیث دی عن ام هاني رضی الله عنها. ام هاني وی، ام هاني څوک د دې تذکره په سیرت کې راغلی وه، دا د علي رضی الله عنه خور ده. ام هاني وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم دخل بیتها یوم فتح مکه. وما واقعی ته اشاره ده، وی چې کله مکه فتح شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکې ته راغلی و، نو د هغې کور ته راننوتو، فاغتسلا، هلته یې غسل وکړو، وصلى 8 رکعات، وصلى 8 رکعات، او 8 رکعاته مونځ یې وکړو د هغې په کور کې. فلم ارى صلاة قط اخف منها، ما دغه شان لنډ مونځ نه و لیدلی، یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مونځ ډېر لنډ وکړو، اوږد یې ونه کړو. غیر انه یتم الرکوع والسجود، خو رکوع سجده پوره کول، لنډ معنی دا نه چې رکوع سجده پکې صحیح نه کول. وقالت فی روایت اخرى، بل روایت کې راځي چې وذلک الضحى، او دا د ضحا وخو. متفق علیه، دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. نو دې حدیث کې یو څو مسلې دي، دې لپاره د حدیث راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ام هاني په کور کې د ضحا په وخت کې 100 رکعاته مونځ وکړو، 8. نو مؤلف اشاره کوي دې ته چې وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مونځ کړی. بعض روایتونه د عایشه رضی الله عنها نه نقل دي چې دا مونځ نشتی او ما پیغمبر نه دی لیدلی، او بیا وروسته ویلي چې او شتي. نو کوم روایتو کې چې داسې راغلي چې عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر دا مونځ نه دی کړی، نو هغې نه و لیدلی په اوله کې. کله داسې هم کېږي لکه یو صحابي وایي دا کار نشتی، نو دې د خپل علم مطابق وایي، لکه ده نه دی لیدلی. لکه اوس عایشه رضی الله عنها وایي چې څوک دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ولاړه اودس ماته کړی، تشې مچازي کړي، د دروغ وایي، ما چېرته نه دی لیدلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې. حذیفه رضی الله عنه وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ومه، فاتی صباتة قوم فبال قائمه، د یو قوم ډیران له راغې او هلته په ولاړه مچازي وکړي. و دواړه حدیثونه سندن صحیح دي، څه وکړو؟ یو طرف ته وایي جناب، بل طرف ته. موږ وایو چې دا
عائشہ رضی اللہ عنها چې را خبره کوي نو د خپل علم مطابق کوي په کور کې چې د دې نه دی لیدلی بهر خدای د پیغمبر سره نه ده کنه بهر خو سره صحابه کرام دي نو حذیفه رضی الله عنه بهر لیدلی نو کوم حدیثونو کې چې دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله عنها وی چې صلات الضحى نه دی کړی هغه د خپل علم مطابق کوي بیا د هغې نه ثابت دي چې هغې بیا ویلي او خبر شوې ده په دې کار باندې نو دلته ثابته شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مونځ کړی دی بعضو ویلي دي وایي دا د فتح دپاره مونځ دی دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو دی د شکر په طور باندې دا مونځ وکړه اته رکعات نو موږ دا وایو دواړه خبرې جمع کیږي دا مونځ د شکر په طور مو او دا مونځ د ضحا مونځ مو وجه دا دی چې دواړه نفلي عبادتونه دي او نفلي عبادتونه په یو بل کې ورننوځي مثال پهله درکم لکه یو سړی سحر منزل راغی جومات نو جومات ته چې راننوځي د جومات په موږ څه حق دی 2 رکعات تحیت المسجد به کوې که ښه دا سړی راغی او د سحر سنت یې وکړو نو سنت هم وشو تحیت المسجد هم وشو دواړه ورننوتو په یو بل کې ورسېدی که نو دلته دا خبره شوه که څوک چې نه جي دا د شکرانې مونځ وایي دا د شکرانې مونځ مو او دا د ضحا مونځ مو دواړه نفلي عبادتونه بعضو علماو دا ویلي دي وایي دې نه دا ثابته شوه چې دا مونځ به لنډ کې صلات الضحا دا د ضحا دا مونځ به لنډ کې خو دا داسې مضبوطه خبره نه ده یو سړی څنګه مضبوطه نه دلته پیغمبر چې داسې کړی جواب دغه د فتح مکې ورځ و پیغمبر صلی الله علیه وسلم لږ تعدي وکړه ځکه چې نور ډېر کارونه ووته د هغې نه موږ دا مسله نشو اخیستی چې بس همیشه به دا طریقه وي بیا بل حدیث دی وعن معاذة رضی الله عنها معاذه وی سألت عائشة رضی الله عنها ما د عائشې رضی الله عنها نه تپوس وکړو كم كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلي صلاة الضحى پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس صلاة الضحى څو رکعاته کو قالت غيوي 4 ركعات ويزيد ما شاء الله 4 رکعات به کو او به چې څومره الله خو ډیر به کو ګردیز کوس عائشہ رضی الله عنها په خپل منی چې پیغمبر د موس کړي او بعضې حدیثونه کوي نه دی کړي نه چې نه دی کړي نو په اول کې ورته پته نه وه بیا ورته وروسته پته ولګېدی چې پیغمبر د موس کړی دا حدیث په صحیح مسلم کې نو دې نه هم ثابته شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د موس کړی وعن أبي ذر رضي الله عنه أبو ذر وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده د ډیر خوږ حدیث دی يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة تاسو چې کله سحر کوي که نه نو د جسم چې څومره بندونه دي په روایت کې راځي چې له 360 دي نو په دې هر بند او جوړ باندې صدقه ده یعنی ته چې راپاسې نو ته د 360 صدقو قرضدار یې هر سحر چې موږ راپاسو د څو صدقو قرضدار یو 360 بعض به دا خصوصا د بخیلان هغه هفته کې 1 ریال نه ورکوي نو دا 360 ریال روزانه به ورکو په هفته کې د ریال نه ورکوي بلکې به بعضو باندې خو کلونه واوړي چې د الله په لار کې صدقه نه یې ورکړي کلونه ځکه به ژوند کې برکت نه وي ډېرو احادیثونو دا خبره ثابته ده چې د صدقو سره الله غمونه ختموي مصیبتونه ختموي انسان ته الله ښایسته خاتمه نصیب کوي او دا سړی د دې نه غافله نو چې ته سهار راپاسې ته قرضدار یې ویریږي سړی چې دا خو ډېره ګرانه شو ویریږه ما رب العالمین ډېر مهربانه دی په موږ باندې نو خبره موږ ته اسانه کړې ده وی فکل تسبیحة صدقه ته چې سبحان الله وی دا صدقه ده یو پردي وی کنه دا صدقه شو یو صدقه شو وکل تحمیدة صدقه یو پردي الحمدلله وی دا صدقه ده وکل تهلیلة صدقه
لا اله الا الله دی وی دا صدقه ده. وكل تکبیرة صدقه، الله اکبر دی وی دا صدقه ده. وامر بالمعروف صدقه، او چاته یو خلر خو د خکر امر کول دا صدقه ده. ونهی عن المنکر صدقه، او څوک د غلط کار نه منع کول دا صدقه ده. څومره اسانه شو. ځکه ما دا وی چې اوس باز به ویریږي چې دا صدقې که پر ریلونو پر روپو کې دا 380 به څوک ورکوي؟ نه الحمدلله صدقه، سبحان الله صدقه، لا اله الا الله صدقه، الله اکبر صدقه، چاته نصیحت صدقه، چاته ښه کار ښوول صدقه، څوک د غلط کار نه منع کول صدقه. او بیا یو خبره د دینه مساله ده، داسې شریعت ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، الله په دین کې به موږ باندې سختی نه جوړه کړې، او نه دا دین دې دپاره راغلی چې په موږ دې سختي جوړه شي. دا دین خو دې دپاره راغلی چې زموږ دا ژوند ښه ښایسته شي. ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعهما من الضحى، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویو لنډه د ضحا په ټیم کې 2 رکعته مونځ وکړه لکه 380 صدقې چې ورکړي. د ضحا په ټیم کې 2 رکعته مونځ وکړه، نو هغه ټولو صدقو چې ته قرضدار یې هغه وشوي. د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. نو فضیلت د صلات الضحا چې ستا په هر بند په هر جوړ باندې صدقه ده، لازم دی چې ته یې ورکړي. 2 رکعته وکړه لکه تا چې د هر جوړ او د هر بند صدقه ورکړه. د هغې نه بعد حدیث دی وعن زید بن ارقم رضی الله عنه، زید بن ارقم وایي انه رأى قوما يصلون من الضحى، هغه څه کسان یې ولیدو چې صلات الضحا یې کوي، ضحا دا مونځ یې کوو. وضاحت ته دې سره راغلی چې مسجد قبا کې ولیدل، وضاحت ته دې سره راغلی دی چې دی په مدینه کې په مسجد قبا کې څه کسان ولیدل چې هغوی صلات الضحا کوو، په دې اولني وخت کې کوو، دغه نور راختو ته نږدې دغه اولني وخت کې دا مونځ کوو. نو زید رضی الله عنه وی لقد علموا ان الصلاة في غير هذه الساعة افضل، وی دوی ته ښه پته ده چې دا مونځ د دې ټیم نه علاوه بل ټیم کې غوره دی. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده صلاة الاوابین حين ترمض الفصال. صلاة الاوابین، اواب چاته وي؟ الله ته رجوع کوونکې، یعنی هغه نیکان خلک چې الله ته رجوع کوونکي دي، د دوی د ضحا د منځه ټیم هغه دی چې کله د اوښانو د بچو خپې وسوځي، کله چې ګرمي خطا وکړي. د حدیث امام مسلم راوړی. په دې کې زید بن ارقم یو قسم دوی ته نصیحت کوي چې دا مونځ تاسو په د اولني ټیم کې کوئ، نو که د دې په ځای په هغه غوره ټیم کې وکړئ نو هغه ډېر غوره دی. دا مسله ما درس په اوله کې بیان کړه چې صلات الضحا دا ټیم خو دومره اوږد ټیم دی، خو غوره دا دی چې هغه ټیم کې سړی وکړي په کوم ټیم کې چې ګرمي تیزه وي، په کوم ټیم کې چې ګرمي څه تیزه وي. او دا وخت تقریبا داسې د 9 نیمو 11 پورې دا ټیم کې داسې ګرمي تیزه، دې ټیم کې دا مونځ کول ډېر غوره دي. الفصل الثاني کې حدیث دی عن ابي الدرداء وابي ذر رضي الله عنهما. دا حدیث دا ابو درداء او دا ابو ذر رضی الله عنهما دوانو نقل لوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی عن الله تبارک وتعالى، او پیغمبر دا خبر دا الله نه بیانوي چې الله وی. نو دا کوم حدیث شو؟ حدیث قدسی. دې ته حدیث قدسی وی ځکه چې هغه قدوس ذات ته منسوب دی. حدیث قدسی د دې معنی د الله د طرف نه، الفاظ د چا د طرف نه؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه. و چې قرآن دی نو د قرآن معنی او الفاظ دواړه د چا طرف نه دي؟ د الله طرف. دا فرق دی. یو
اگر که فرقونه نورم دي زه دغه مسلې له نه ځم خاصې دا مې فایده ته ذکر کول که سړی وایي چې قرآن خو هم د الله طرف نه او حدیث قدسي هم د الله طرف نه دا دواړه یو شان شو نه حدیث قدسي معنی د الله له طرف نه ده چې هغه په څه طریقه پیغمبر ته وښوی شو بیا پیغمبر د هغه معنی تعبیر د خپل طرف نه وکړو نو الفاظ د پیغمبر د طرف نه معنی د الله د طرف نه هر چې قرآن دی نو معنی او الفاظ ټول د چا د طرف نه دي هغه د الله طرف نه دي د حدیث کې الله وایي ګوره دا خبره یې ده که دا د الله خبره پیغمبر وایي الله وایي یبن آدم ای د آدم بچیا ارکع لی 4 رکعات من اول النهار دا ورځ چې کله شروع کیږي زما دپاره 4 رکعاته مونځ کوه دا ورځ چې کله شروع کیږي الله وی ای د آدم بچیه زما دپاره 4 رکعاته مونځ کوه 4 واوره اکفیک آخره الله وی د ورځ د اخري پورې چې څومره مسلې دي دغه ټولو دپاره به زه کافي شم امام ترمذي را حدیث راوړی و دومره لوی فضیلت نه یو سړی محروموي ورځ اولنۍ برخه کې صلات الاشراق ته به کوم اشاره ده په دغه ټیم کې 4 رکعاته مونځ وکړئ ډېر نه 4 د الله دپاره د ورځ د اخره پورې چې څومره مسلې دي الله به دله حل کړي زمونږ د ژوندونه چې د غم نه ډک شوي دي او مصیبتونه او مسلې او ډغرې او هر څه ډېر شوي دي او هر یو راځي دا فریادونه کوي موږ خو کسان راځي که نه موږ د دین نه ناخبره یو که خبر یو عمل پې نه کوو ګینې معمولي اعمال دي الله پې دله هر څه برابروي او دا تپوس مناسب نه که زه تاسو نه وکړم ځکه چې بیا به ډېر کسان راښکاره شي چې کوم یو سړی په تاسو کې د 4 رکعاته کوي نو ښه یقیني ویم چې ډېر لږ به یې کوي بلکې 4 پرېږده کوم یو د اشراق د 2 رکعاته کوي دا به هم ډېر لږ کوي بلکې زه دا تپوس وکړم چې صلات الضحا د هغه ماسپښین د وخته پورې په د هغه وخته پورې څوک 2 رکعاته منځ کې کوي څوک د 2 رکعاته کوي نو ډېر لږ به وي چې هغه به الله به پرې رحم کړی نو بیا د هغه نه تپوس هم وکړه چې ژوند یې څنګه دی د هغه نه بیا تپوس هم وکړه چې ژوند یې څومره د خوشحالو نه ډک دی چې الله ګرنټي والي ور د الله وایي که نه د الله خبره کې څه شک شتي نو د الله نه یې څوک بیانوي د الله نه پیغمبر بیانوي د سند ته وګوره پیغمبر نه ابو الدرداء ابو ذر دا اوچې چې صحابه کرام بیانوي سند خبر برابر د امام ترمذي د حدیث راوړی او الله پکې وایي زه به ستا د کارونو دپاره کافي شم غم مه کوه دا ټولې مسلې به دله اسانې کوم او موږ بیا ځان د دې لوی فضیلت نه محرومه کړو د حدیثو امام ابو داود امام دارمي هم راوړی دی او امام احمد هم راوړی دی د هغې نه بعد حدیث ته وعن بريدة رضي الله عن بريده وی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلې ده فی الانسان 360 مفصله په انسان کې څو جوړونه دي 360 فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة نو په دې انسان لازم دی چې دی به د هر جوړ د طرف نه صدقه کوي هر بند قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله صحابه کرامو یا رسول دا طاقت په چا کې دی یعنی روزانه 360 صدقې کول دا طاقت ته چا دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق په جمعات کې چا لاړې ټوکلې دي ته دا لاړې خښې کې په خاوره کې دم صدقه ده او په لاره کې یو شی پروت دی چې هغه خلکو ته تکلیف رسوي تا دا شی لرې کو دم صدقه ده خبره څومره اسانه ده
مخکې حدیث کې ورسره نورې طریقې بیان شوې. څه سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، دا ټول صدقه ده. او د ښه کار امر کول، بد کار نه منع کول. دلته ورسره دا شو. یو حدیث کې راځي د انسان سره مرسته کول صدقه ده. یو سړی ګاډي ته سامان خېجي ته ورسره وخېجو صدقه ده. یو سړی کور ته سامان وړي ته ورسره ویوړو صدقه ده. غریب سره مرسته صدقه ده. چا سره سمنډه وال صدقه ده. څومره صدقې. فإن لم تجد، او که په دې کارونو کې یو کار ونه کړو، فرکعتا الضحى تجزئک، نو بیا د ضحا په وخت کې 2 رکعاته لمونځ ستا دپاره کافي دی. دا دې شو لکه 360 صدقې چې دی ورکړي. دا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی دی. واضح شو که نه؟ دغه مخکې حدیث داسې تېر شو چې هغه امام مسلم راوړی، دا امام ابو داود راوړی. بیا د هغې نه بعد حدیث دی وعن انس رضی الله عن انس بن مالک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من صلى الضحى 12 رکعه، چا چې د صلات الضحى د ضحا د منځ کو 12 رکعاته، بنى الله له قصرا من ذهب في الجنه، الله به دې سړي دپاره په جنت کې یو بنګله جوړه کړي د سرو زرو نه. د حدیث امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی. دغه موږ وی لږ ساعت مخکې چې ما وی چې زیات نه زیات عدد یې څو دی؟ 12. دې حدیث کې 12 دی. دا حدیث اگر چې سندن کمزوری دی خو په ډېرو اسانیدو سره داسې احادیث راغلي دي، ځکه علما وایي معنی ثابته ده. او 12 رکعاتو نفلي منځونو یا د سنتو خو فضایل نور هم راغلي چې مخکې تېر شوي دي. وعن معاذ بن انس الجهني رضی الله عنه، معاذ بن انس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح، یو سړی چې د سحر د منځه نه فارغ شي او بیا په خپله مصلا کې کیني نور راختو پورې. زمونږ خو جوماتونو کې یو درز جوړ شي په دروازو باندې. ولې؟ کور کې تلاوت کوي، ګاډی ته ځي، کار له روان دی، دا ټیم د کار دی. ګوره څومره اهتمام د دنیا، چې داسې اهتمام موږ د دین کولی نو موږ به دنیا او آخرت ګټلی. مونځ دی کله لیټ، کله کور کې، کله جومات کې، درس و تدریس دی کله راشه کله رانشه، ذکر او اذکار دی یا نور عبادت دی، کله وکړه چې چورت تی برابر ووی کوي بیا مکو. او کار چې چورت تی خرابي بیا کار نه ځي، نه نه، ټوله شپه که نه ویده شوی هم کار له ځي، ټوله شپه که نه ویده شوی کار له نه ځي. او لکه منزل رانلی بس خوب مې نه و کړی، بې دین باره کې خوب هم ورځي، په سر یې دړ هم راشي، بعضوی طبیعت راته داسې بد کېدو. موږ دا خفه په دې شو که نه، ملګري ما ته وایي چې ته دا نصیحتونه ډېر کې، د هغې یو وجه ده چې موږ خفه شو په دې باندې چې د دین په باب کې دومره عذرونه سړی پیش کوي، دنیا په باب کې چې ته عذر پیش نه شو، سره د بیمارۍ او سره د سختي او د تکلیف او د دردونو او د هر څه، خو مزدوري ده. ولې د پته لري چې په دې مزدورۍ به زه رزق پیدا کوم او رزق نه بغیر ژوند نه تېرېږي. که یو سړی رزق ونه خوري څه به وشي؟ یو سړی ډوډۍ بلکل نه خوري څه به وشي؟ مړ به شي. یو سړی ډوډۍ نه خوري څه به شي؟ مړ به شي.
او چې سړی دین پریږدي او دینداري پریږدي نو زړه او روح یې مړ شي. دا غټ مړی دی، دا صحیح مړی دی، دا د نقصان مرګ دی. هغه مرګ او ډوډۍ نه و مړ شو، خبره ختمه شوه. خو چې یو سړی بدني ژوندی دی، زړه مړ دی، روح مړ دی، ضمیر مړ دی، دین نشتی، دا مرګ دی. دې مرګ نه الله موږ ساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړي سهار لمونځ وکړ او بیا کېناستو ذکر او اذکار. نو دومره ذکر او اذکار ته زموږ د پښتانه نه کیني، هغه غټه خبره چې نور راختو پورې کیني. خو چې ته الله والا خلق تی او خاص خو دومره نه کیني چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله ووایه، اللهم انت السلام ومنک السلام، درې دېرش پېرې سبحان الله ووایه، درې دېرش پېرې الله اکبر ووایه، درې دېرش پېرې الحمدلله ووایه، نور چې کوم د سحر اذکار دی هغه ووایه، بیا وځئ جومات ته. نو بعض ټیم کې امام له سلام ګس طرف ته نه یې ګرځولی او دی پاسېدلی دغه شان به ولاړي، داسې به ګوري چې په کوم طرف ور ودانګه. نو ذلیل ښکاري دا انسان والعیاذ بالله. ټول جومات ورته ګوري، لکه وګوره په ده څه تندر راولېدلی، د خلکو په دې سټونو دا باز واوړي د جومات نه وتښتي. ته به وایې چې تا چې ته جیل کې بند کړی. بعضې روایتونه کې داسې راځي وی مؤمن په جومات کې داسې خوشحالي لکه مهی په اوبو کې، او منافق په جومات کې داسې تنګېږي لکه کوتره په پنجره کې. نو دا مؤمن چې زړه تړلی شوي جوماتونو پورې، دی په جومات کې ډېر خوشحاله وي، ولې ځکه زړه ته سکون او دغه بل غریب عادتن راغلی لکه چا چې په زور راوستی. نو که امام یو منټ مونځ اوږد کو وي دی به خبرې کوي، که چېرته په وتو کې ورته مشکل شو، دروازې ته رسېدو کې مشکل شو، دی به خبرې کوي. نو بعض پکې موږ لیدلي ځان له ځای د اول نه دروازې سره نیولی دی چې د سړی راورسي، منځ کې صفونه خالي دي، اقامت شو دا ګوټ کې به دغه دیوال سره ولاړې لکه رامخکې شي، نه نه وي زه بیا عمله کوم که نه داسې پکې مشتي، زه بیا منډه کومه. ښه چې د ته چې په دې جومات کې ناسي، ستا څه مطلب دی چې دغه غیرتي ذات هغه دپاره به ته کښېنې او هغه به تاله څه نه درکړي، یا تا ته محتاج دی څه، او ستا د عبادت ته ضرورت هم نه دی، او چې د وله عبادت وکړو نو دومره څه به درله درکړي چې حیران بشي. اوس په 2 رکعته مونځ باندې تا له 360 صدقې، 4 رکعته مونځ دې وکړو د ورځ د اخره پورې ستا مسلې حل. هسې دا ناسته نه ده لکه څنګه چې کاروبار کې ته دا وویلی شي چې نن به 1 ګنټه 2 ګنټې کار زیات کوئ او ور ټیم دی، څوک خفئ داسې خوشحاله شي. بس د شپې دا ور ټیم نه به 1200 په 1 بجې راشي، په 1 بجې چې ودې شي په 3 بیا نیغ په کټ کې ناسي، او که دا ور ټیم دی په ټول عمر وچلوم څه نه وایي، خوشحالې پیسې وي میلاوي. نو دې عبادت ستا هسې نه دي، دا خو دا غیرتي ذات سره تجارت دی او ډېر څه ورکوي بیا. نو معاذ دې حدیث کې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک په خپل مصلا کې کینی د سحر منځ نه بعد حتی یسبح رکعتی الضحى، او بیا د ضحا 2 رکعته مونځ کې لا یقول الا خیرا، دغه 2 رکعتو پورې دی صرف د خیر کار کوي، یعنی د ګناه کار ونه کړي. د خیر کار څه دی؟ ذکر کوي، اذکار کوي، کتاب ګوري، درس اوري، ټولې خبرې پکې نه راځي. غفر له خطایا، الله به د ټول ګناهونه وبخي. وان كانت اکثر من زبد البحر، اگر که دا ګناهونه د دریاب د زګ نم زیاتي. دا حدیث امام ابو داود راوړی او سندن دی کې کمزورتیا شته. الفصل الثالث کې حدیث ته عن ابي هريره رضی الله عنه، ابو هريره وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من حافظ على شفعة الضحى،
چا چې د ضحا په وخت کې د 2 رکعاتو مونځ حفاظت وکړو غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر، الله به ورته ګناهونه وبخي اگر که دریاب د زګ په شاني او د هغې په اندازې. دا حدیث امام احمد، امام ترمذي، امام ابن ماجه راوړی دی او سندن دام کمزوری دی. وعن عائشة رضی الله عنها، عائشة رضی الله عنها وی دا ډېر ناشنا حدیث ته ګوره غوږ ورته کېږده چې تا ته پته ولګي چې صحابه کرامو د پیغمبر د بیبیانو د نیکیانو سره څومره محبت واوره. انها كانت تصلي الضحى 8 ركعات. د عائشه رضی الله عنها دا طریقه وه چې هغې به صلات الضحى څو رکاته کو؟ 8 رکاته به کو. ګوره ثم تقول بیا به دوي الله اکبر. دا 8 رکاته چې به وکړو بیا به وي لو نشر لي ابوای ما ترکتها، که زما مور پلار چېرته را ژوندي کړی شي که نه نو زه به د هغوی د ملاقات دپاره دا مونځ پرېنږدم. سوچ وکئ یو سړی د مور پلار یې مړه دي، د انسان زړه پسې مړ شي او د دې احساس هغه چاته چې د چا مور پلار نه وي. زموږ نه تپوس وکړه موږ ته پته دنیا و ما فیها موږ وایو چې قربان کو او کوم ځای کې به دا مور پلار را پیدا کو. نو د مور پلار تګ او د انسان د زړه سره بند شي، د مور پلار مرګ او د انسان د ژوند یو قسمه ودرېږي، تنګ او لنډ شي. و چې دا مور پلار راپاسي د قبر نه داسې خو کېدی نه شي، خو داسې یو خبره کوي فضیلت ته بیانوي چې دا مور پلار د قبر نه راپاسي او تا ته اواز وکړي چې پلاني مور پلار دې راغلي دي کور ته، هغه مړه ته به هر څه پرېږدي که نه به پرېږدي؟ ملاقات دپاره خو به ته والوځې په هوا. عایشه رضی الله عنها وایي که زما مور پلار را ژوندي کړی شي او راته وویلی چې مور پلار دې راغلي دي راشه ملاقات ورسره وکړه نو زه به اول دا مونځ وکړم. دلیل دی چې د دې مانځه ډېر اهمیت دی. دا حدیث امام مالک رحمه الله راوړی، سندن ښه صحیح حدیث دی. څومره هغوی به څومره خیال ساتو د دې نیکیانو، څومره خیال. وعن ابي سعيد رضي الله عن ابي سعيد رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله کله د ضحا د مونځ شروع کو داسې په اهتمام به کو په مخه وی موږ به وي چې نه یې پرېږدي او وی کله به یې دومره پرېښودو وی موږ به وي چې نه یې کوي. دا حدیث امام ترمذي راوړی دی او سندن کمزوری دی. وعن مورق العجلي، مورق العجلي رحمه الله وی دا تابعی دی په منځنۍ طبقه کې، منځنۍ تابعی دی. دی وی چې قلت لابن عمر رضی الله عنهما، ما عبد الله بن عمر ته وی تصلي الضحى، تر ضحا د مونځ کې؟ عبد الله بن عمر نه تپوس وکړو، وی هغه وی چې لا زه خو یې نه کوم. قلت فعمر، وی ما ورته چې عمر رضی الله عنه به کوو؟ وی چې لا هغه به هم نه کوو. قلت فابو بکر، ابو بکر صدیق به کوو؟ وی نه هغه به هم نه کوو. قلت فالنبي صلی الله علیه وسلم، ما ورته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا اخاله، ګمان مې نشي چې هغه کړی. رواه البخاري، دا حدیث امام بخاري راوړی. زه بار بار تاسو ته دا وایم چې شیخ نه یي، عالم نه یي، استاذ نه یي، والله که زره برابر هم په دین پوه شي. نن سبا بعضو دا باندې راویستی وي زه په انټرنیټ باندې درسونه ګورم. ښه انټرنیټ کې چا درس ګوري؟ بچې څوک مخې ته راغی څوک؟ او اکثر دا مسیلې چې بانه لکه بعضو ته وایي که نه چې کور کې تا دا ډیش ولې لګولی؟ لکه 900 چینل دي په مثال کې یو ریسیور کې او یو ډیش کې، لکه پلاني 900 چینل تا لګولی، وایي دا واړه پکې مکه مدینه ګوري.
مکې مدینې کتو لپاره 900 چې نه. نو بعض وی لکه فیسبوک بس دا درسونو دپاره مې پکې اچولی، واټساپ دا مې درسونو دپاره. نه دا موبایل وی اصل کې ما اخیستی درسونو دپاره، دا موبایل وی ما اصل کې اخیستی درسونو دپاره. یو سهار نه ماښامه پورې پکې فیسبوک ګوري، خو اخیستی د څه دپاره دی؟ درسونو دپاره. ټول ورځ چیټینګ دردشا، او دا جی ټیلیګرام دی، او دا انسټاګرام دی، او دا ټویټر دی، او دا کویټر دی، او دا پلانې دی، او علانې دی، او جی دا ما اخیستی څه دپاره دی؟ دا خو ما درسونو دپاره اخیستی. دا هم دروغ وی اکثر. او بیا که اوریم درسونه نو بیا چې څوک مخې ته راغی. نن سبا خو مولیان هم ډېر شوي دي که هر سړی بس ناستی و په منبر باندې. او بل مشکل دا پیدا شوی دی چې عوام اوس مولیان تلي، عوامو ته دا کار حواله شوی دی چې دوی مولیان تلي، چې کم یو حق پرست او کم یو باطل پرست. عوام نورانی قاعده ورته مخې ته کېده، نورانی قاعده هغه اولنۍ پاڼه کوله او که وایي دا ووایه، نو ده ته دا پته هم نیسي چې الف پکې کم یو دی او با پکې کم یو دی. خو دا وایي ماشاءالله وایي دا حق پرست علم دی او دا جي باطل پرست. تا ته څنګه پته ولګي؟ ته دې څه نه خبرې؟ ته حق پرست او باطل پرست څنګه پېژنې؟ نو نوې دا مولا نه دی، هغه وایي نوې راوتې دغه کنځلې چې کړي دي په دې بچیانو پسې او په دې خلکو لګیا یو 50-60 پیرې دي پښتنو ته دلګان او دوسان وایي. اورېدلی هم دی که نه؟ هغه اوس عوام وایي دا مولا دی حق پرست. ښه دی چې دا حق پرست را پیدا شو. راشه نو حق پرست په څه دی؟ په دې بیان کې حدیث شتي؟ نه. په دې بیان کې آیت شتي؟ نه. نو حق پرست په څه دی؟ وی نه وي چې دا حکومت دی الله تباه و برباد کړي؟ وی نه وی بس دا حق پرست دی. ښه په دې بیان کې وی نه وي ای دلګانو، ای دوسانو، ای بې غیرتو، وی که وی نه؟ او وی دا حق پرست نه ښه دی چې کنځلې کوي. یو ورکړي وي شکر الحمدلله، دویم بجلیګر الله را پیدا کوي. زما دا خبرې سپینې اکثر بعض ملګري د نومونو اخیستو سره خفه شي، خو موږ مجبوره شو کله حقیقت بیانولو لپاره به لازم دا خبرې رامخې ته کې. نو خبره مې دا کوله چې یو سړی عالم دی که نه دی عالم، دا به څوک معلوموي؟ عالم یې معلوموي. اوس ما ته تل یو عالم بیان ولګه، اوس د دې بیان نه معلوموم چې د علمیت څومره دی، دی په څومره اوبو کې دی. د خبرو د انداز نه دله معلومومه بحمد الله. یو سړی غریب نه دی خبره د دین نه، خپل دنیا کې مصروف دی او دی راشي وایي نه ماشاءالله دا نه دی، دا ډېر حق پرست عالم دی. بعض حق پرست او باطل پرست په پټکي او په رومیال معلوموي. دا جي حق پرست عالم دی، ولې؟ وی دې پټکي ته وګوره. یو سړی دی، یو عالم دی، حق پرست عالم دی، د سر په سر ټوپۍ نشته او مسله بیان کړه، بلکل سرتور سره دی، لکه هسې به ووایو راغی او خلکو سره کېناستو او یو مسله بیان کړه. دا خو به یو مکمل باطل پرست دی. اگر که په مسله دلیل شتي، ولې باطل پرست دی؟ د عوامو په تله کې په سر یې څه نه و، پټکې او ټوپۍ او دا اوس د حق پرستۍ نښې جوړې شوې. بچیانو پسې کنځلې کوه چې نه خولې نه دې پشم رواني، دا حق پرست دی. او بیا کشف او کرامات دا خو په جیب کې پراته دي. هر جمعه اوس نوي کشفونه او کرامتونه نشر کېږي. ابل اوس یو ویلي دي چې زما دا علم وهبي دی، دا د کتابونو نه دی. او بیا مخکې ویلو چې دا کتابونو علم دی، زه د ورځې 500 پاڼې ګورم. نو دا یو بابا یاد کړی دی، هغه راته په ګیلاس کې لاړې توکلي وي یا مې څکلي دي. دا وی دا غلاړو برکت دی. لاندې ناست ټول وی سبحان الله.
سبحان الله. ګوره څومره حق پرست عالم دی، د پلاني باباجي لاړې اسکلي دي. یو سړی دومره په من کار کوي چې خلکو لاړې اسکي. نو ما دا ووایي ملګرو ته، ما دا کار به شوی دیسي. څنګه به شوی؟ دا صاحب چې دا ګړې وړې وایي نو دا ما ته داسې ښکاري چې دا لاړې اسکلي دي، د هغې سره ګډوډ شوی دی. او ذهن د هغې سره کمزوری شو، چې کمزوری شو بس دا قیسې ویلي. الله زموږ په حال رحم وکړي. نو د دې انټرنیټ نه یو دغه جوړ شوی دی، بس چې ګورې یو نوی پکې روزي روزانه، یو نوی روزي. نه مخکې ورځو کې مې یو کتونه هغه وایي چې پیغمبر راغی او ما ته پټکی وتړو، او څوک وایي پلانی صاحب مې په خوب کې ولیدو، او بل وایي خضر علیه السلام راغی او بیا د پښتنو سره ملاقات وشو، هغه ورته وایي چې خپله ګوته ماله راکړو. دا قصې په منبر باندې. او جي د حق پرست عالم دی. حق پرست عالم هغه دی الله په قرآن کې وایي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. چې عقیده مضبوطه الذين آمنوا وكانوا يتقون، او د الله نه یریږي، د پیغمبر په لار روان. دا حق پرست عالم دی. عوامو ته قال الله وقال الرسول بیان کی، قال الصحابه بیان کی. صحابه کرامو به دا وي، پیغمبر دا ویلي، الله دا ویلي. نو چې یو سړی ګینټه لګي او په ګینټه خبرو کې قال الله نشته، په ګینټه خبرو کې قال رسول الله نشته، په ګینټه خبرو کې قال صحابه نشته، خو جي هلته دي شي او هلته جدي شي، او دا کرامت او دا کشف او زما مذهب کته او ستا مذهب بره او علیه رحمت الله او هغه پلانې دي شي او د پلاني تقریر ما اورئ او پلاني خواله مزئ او دغه وابیان دي، د غیر مقلدین دي، او راوځه که د مور پی دي سکلي او راشه که دا چل دي کړی، او سبا له کېنه درې کسان به تاو شي، درې به زه شم، او کېنه تاڼه کې موږ به هلته خبرې وکړو. دا دین دی. نه آیت شتي، نه حدیث شتي، نه څه نصیحت شتي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ما دا خبره ټوله دې ځینې راواغسته چې علما نه یي نو په دین باندې به پوه نه شي. خو کوم علما حق پرست، یو عالم په خپله په دین نه پوهېږي، اگر که عالم هغه ځان ته وایي نام نهاد عالم، یو عالم په خپله په دین نه پوهېږي، هغه به عوام په دین باندې څه پوه کړي. یو سړی د قرآن آیت برابر نشي ویلی، یو سړی د قرآن آیت برابر نشي ویلی، یو سړی د پیغمبر حدیث برابر نشي ویلی. مخکې ورځ کې یو مولا لګي او ډېر جذبه کې د سپیکر یې سمې خوځولې، رد یې کو. ما ولګو ما چې دی سوي نو حدیث وي علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي عضوا علیها بالنواجذ. دا حدیث خو ما دا اول سر نه شروع کړو، خو دغه حدیث وي. نو دغه حدیث کې یو جمله وي وان امر علیکم، وان امر، لکه وان امر کوم ذکر راغلی؟ تله حدیث ویل صحیح نه درځي. وان امر علیکم، یو سړی حدیث برابر نشي ویلی، سړی قرآن آیت نشي ویلی. دا علم به خلکو ته خیر څه وښیي. اوس دې حدیث کې دا دي عبدالله ابن عمر وی کس ورته وایي ته کې وایي زه نه کوم. عمر کړي دي؟ نه. ابوبکر کړي؟ نه. پیغمبر کړی؟ وی ګمان مې پې نه راځي. نو غټه مسله جوړه شوه، دومره حدیثونه بیان شو، په آخره کې دا خبره راووته، او روایت هم په صحیح بخاري کې دی. نو یاده که دا خبره، دا عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د خپل علم مطابق دا خبره کوي.
دا حدیثونه باغه ته نه رسیدلی. ځکه امام ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې وایي فی القصة دلیل ان السنة قد تخفى على بعض اکابر الصحابه. په دې کې دلیل دی چې کله ناکله د پیغمبر یو حدیث په مشرانو صحابه کرامو پټ پاتې شي او کشرانو ته معلومي. ولهذا لا يلتفت الى الآراء. امام ابن حجر وی یاد کا رای مې پسې مزه چې څوک خپل رای درکوي. ګوره چې چا سره د پیغمبر حدیث دی. نو عبدالله ابن عمر ته د حدیثونه نه دي رسیدلي، یا غتی منکر دی په یو خاص صفت باندې. نور دا خو واضح ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مونځ کړی دی، صحابه کرامو کړی، خو انسان دی کله یو باندې مسله پټه پاتې شي. نو ګوره صحابه کرام څومره اوچت خلک دي، په دوی مسله پټه پاتې کېدی شي. نو که زه دا ووایم چې ستا د کلي ملا ته دا مسله نه ده معلومه، ته پې ولې به غوسه کوې؟ یا پلانی امام صاحب ته دا مسله نه ورسېدلې، یا پلانی مذهب کې دا مسله کمزورې ده، سره خفګان خبره خو نه ده کنه. عبدالله بن عمر معمولي سړی دی، غټ سړی دی، د علم غر دی، خو دا خبره په هغه باندې پټه پاتې شوې ده. هغه د خپل علم مطابق جواب ورکو. پیغمبر دا مونځ کړی دی، یاره ګمان مې پې نشته چې کړی. مطلب دا چې دا چیز ګمان مې پې نشته، یعنې دی داسې خپل علم مطابق وایي، ځکه بیا په خپل هم نه کوي. نو که څوک دا حدیث پیش کړي موږ ته، موږ وایو چې او د هغه د خپل علم مطابق د هغه اجتهاد دی، خو موږ په دې مکلف نه یو چې د هغه دا خبره ومنو. وجه دا ده چې هلته نور حدیثونه ډېر شی بې شماره د صحابه کرامو نه نقل دي په صحیح سند سره، چې او د مونځ په شریعت کې شتي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی، صحابه کرامو پې عمل کړی. پوه شوي په دې که نه؟ نو دا ښکلې خبره نن یاده کوي چې وګوره په غټ صحابي باندې یو حدیث پټ پاتې کېدی شي. د دې عبدالله بن عمر رضی الله عنه باندې دا هم نقل دي په موضوع باندې مسح نشته، حالانکې د موضوع په مسح باره کې ډېر شي حدیثونه دي، خو هغه حدیثو ته نه دي رسېدلي. کله داسې کېږي چې یو حدیث یو عالم ته ونه رسي، نو چې ونه رسېدو ته نو هغه د خپل علم مطابق بیا فتوا ورکړي. خو چونکې موږ ته خو حدیث را ورسېدو که نه، نو چې موږ ته را ورسېدو هغه عالم چا چې را فتوا ورکړې ده، لکه اوس عبدالله بن عمر دا خبره وکړه، الله به له په دې اجر ورکوي. وجه دا چې خو د خپل علم مطابق خبره وکړه، کوشش یې وکړو. خو ما او تا خو به په هغه حدیثو باندې عمل کوو کوم چې را رسېدلي دي او کوم ثابت دي. پوه شوی او که نه؟ په دې سره دا باب هم ختم شو او دا درس هم ختم شو. د دې نه بعد دی باب التطوع، هغه نفلي مونځ چې د هغې دپاره خاص وخت نشته، ډېر خوندور باب دی. پای کې د استخارې مونځ او د استخارې د منځه مسایل او دس نه بعد 2 رکعته کول، کله به کې څنګه به کې چې یو سړی ګناه وکړي بیا به څه کوي، د هغې نه بعد بیا صلات التسبیح، آیا دا شتي که نشتي، که شتي نو څه طریقې ده، دا ټولې مسلې به انشاءالله په روان درس کې بیانو. الله دې مونږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي. هذا والله اعلم، وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.